زه له هغه څه بېزاره یم، زه له هغو څخه زما بایکاټ دی، له هغو سره زما تعلق ختم دی. کوم چا چې رب پرېښي، انی ترکت ملت قومي، زه بایکاټ یم، پرېښوونکی یم د هغه قوم چې هغو ایمان نه وي پر الله تعالی باندې، چې زما له هغه خلکو څخه بایکاټ دی چې هغه پر ورځ د آخرت باندې یقین نه لري. یوسف علیه السلام ته الله پاک یو څو خصوصیات ورکړي وو. په هغه کې یو خصوصیت دی چې دی نبي دی، د ده پلار نبي دی، د ده نیکه نبي دی، د ده د نیکه پلار نبي دی، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. او بل خصوصیت د یوسف علیه السلام علماء کرام دا بیانوي چې الله پاک وده ته حسن او جمال ورکړي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله پاک چې دا حسن او جمال پیدا کړي دا یې دوې حصې کړي. یوه حصه یې یوسف علیه السلام ته ورکړه، بله حصه یې پر دا نور مخلوق باندې تقسیم کړي، پر دا ګلانو، میوو، انسانانو باندې. او دا مبالغه نه ده. الله پاک په قرآن کریم کې دا د مصر ښځو چې خپلې ګوتې پرې کړلې، چې یوسف علیه السلام ته کتل او دونه د ده په حسن کې مستغرق شوې چې خپلې ګوتې پرې کولې احساس نه ورته کېدی. والما هذا بشرا، زموږ د قسمې چې دا بشر نه دی، دا انسان نه دی. ان هذا الا ملک کریم، مګر دا یو فرشته ده. حالانکه یوسف علیه السلام انسان و، نو خو بې انتها حسن کې و، ځکه دوی ویل چې دا فرشته ده. دا مفسرین علماء کرام لیکي چې د عزیز مصر په دور کې قحط راغی او دا غله او غنم صرف په مصر کې میلاوېدل، نو دا خلک به له اطرافو څخه راتلو د دا غلې دپاره، د غنمو دپاره. یوسف علیه السلام پر خپل یو تخت جوړ کړی و، پر دې باندې به ناست و. نو دا خلک به ستړي ول، وږي به ول. دې چې به یوسف علیه السلام ته وکتل، ډېر عمر بیا د خوراک ضرورت نه ورته پېښېدی، چې دونه حسن الله پاک یوسف علیه السلام ته ورکړی. دا د ده خصوصیت. په دې آیات کې الله پاک د ده هغه تقریر راخستی چې ده لره خلک رالو، دوه کسان خوب یې لیدلی و، له ده څخه تعبیر وغوښتی. نو یوسف علیه السلام دلته موقع پیدا کړ چې دا ډېره ښه موقع ده د دعوت ورکولو، چې زه و دوی ته دعوت ورکم، دوی له غلطې عقیدې څخه، له غلط دینه څخه، له غلطې زندګۍ څخه پر صحیح رخ برابر کړم. نو یوسف علیه السلام خپل تعارف ورته وکړي، ول انی ترکت ملت قومي، زه څوک یم چې ما پرېښی دی ملت د هغه قوم لا یؤمنون بالله، چې د دوی ایمان پر الله تعالی باندې نه وي.
زه له هغه څه بېزاره یم، زه له هغو څخه زما بایکاټ دی، له هغو سره زما تعلق ختم دی. کوم چا چې رب پرېښي، انی ترکت ملت قومي، زه بایکاټ یم، پرېښوونکی یم د هغه قوم چې هغو ایمان نه وي پر الله تعالی باندې. او وروسته دی فرمایي و دا خلکو ته چې زما له هغه خلکو څخه بایکاټ دی چې هغه پر ورځ د آخرت باندې یقین نه لري، چې د دوی پر ورځ د آخرت وهم بالآخرة کافرون، چې د دوی پر آخرت څخه انکار یې، له دې څخه زما بایکاټ دی. اوس ابتدا او انتها عیسی علیه السلام بیان کړ چې ابتدا بنیاد د الله سره تعلق او انتها آخرت، او په دا مابین کې زما زندگی زه تابعداري کوم ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. زما د ابتدا او د انتها په مابین کې چې کومه زندگی ده، هغه زما تابعداري ده د خپل آبا او د اجداد، چې هغه څوک دي؟ ابراهیم او اسحاق او یعقوب دی. هغو چې کوم دین موږ له راوړی دی، د دې مطابق به موږ زندگی تېروو. او ځکه الله پاک په دې وجه باندې ما ته علم را کړی دی چې زه ورته ته د دغه خوبو هغه تعبیر بیانوم. نو یوسف علیه السلام د ابتدا هم ورته بیان کړي، انتها هم.